Hello and welcome to English by Pashto channel. This is where you can learn English by ordinary spoken Pashto language. This is where you can improve your English skills such as grammar, pronunciation, phrasal verbs, words, and etc. So dears, in today's lesson we're gonna learn kinds of adjectives. So stay tuned and follow the lesson till end. ملګرو د نن په درس کې به د صفت ډولونه زده کړو. راځو د درس پر لوري. لکه څرنګه چې په تیر درسونو کې مو زده کړل adjective is a word which describes a noun or pronoun. صفت هغه لغات دی چې اسم یا ضمیر تشریح کوي. نو که چیرې ستاسې صفت په صحیح توګه نه دی زده دا درس په همدې ځای پرېږدئ د ګرامر پلیلیست ته ولاړ شئ. ما د adjective لپاره درس جوړ کړی هغه زده کړئ بیا وروسته راسئ دا درس وګورئ او که چیرې زده مو دی نو راځو درس شروع کوو. Adjective of quality are those adjectives which show the kind or quality of persons, places or things. د حالت یا څرنګوالي صفت. د حالت یا څرنګوالي صفت هغه دی چې د اشخاصو، ځایونو او شیانو ډول یا څرنګوالی بیانوي. مثلا tall, yellow, افغان, good, bad او داسې نور. He is a tall man. دی یو جګ سړی دی. They were good guys. دوی ښه کسان وو یا دوی ښه هلکان وو. نو دلته tall او good دواړه adjectives of quality دی. ځکه He is a tall man. Tall man جګ سړی د دغه سړي څرنګوالی یا حالت مشترک شو دی جګ دی. Adjective of quantity are those adjectives which show how much things or persons are meant. د مقدار صفت. د مقدار صفتونه هغه صفتونه دی چې شی چې د یو شی څومره اندازه په نظر کې دی یا هم د یو شی اندازه شي. مثلا some, much, little, all, enough, no, half دا ټوله adjective of quantity دی. مثلا I have some money to buy a car. زه یو څه پیسې لرم. ګوره د پیسو مقدار یو څه پیسې. I have much pens. زه ډیر قلمونه لرم. ګوره د قلمونو مقدار راته وښول. I have a little fruit. زه یو څه میوې لرم. نو دا د اسم مقدار راته شوی. Numeral adjective are those adjectives which show how much things or persons are meant or in which position or degree a person or thing stands. عددي صفت. عددي صفتونه هغه صفتونه دی چې شی څومره اشخاص یا شیان په نظر کې نیول شوی دی او یا یو شی یا یو شخص په کوم درجه کې دی. 5, 1, every, each, either, 3 books, many trees او داسې نور دا ټوله adjective of number دی یا numeral adjective دی. مثلا I have 5 cars. زه 5 موټران لرم. ګوره دلته په عدد باندې وشول 5 موټران لرم. I counted many cars on the road. ما پر سړک باندې ډیر موټران حساب کړل. many cars یعنی زما مقصد په دا جمله کې د ډیر موټران وو یعنی ما ډیر موټران حساب کړل. نو دا adjective of number دی. Demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives are those adjectives which are used before nouns to point out to person, place or thing. اشاروي صفتونه هغه صفتونه دی کوم چې د اسم څخه مخکې استعمالیږي او یو شخص شي یا ځای ته اشاره کوي. This, that, these, those اشاروي صفتونه دي. مثلا This book is very cheap. Those shoes are mine او داسې نور. ملګرو لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم اشاره ورته کړې وو صفت همیشه د اسم څخه مخکې راځي. لومړی صفت وروسته بیا اسم راځي. که چیرې د اسم څخه مخکې مو لغات ولیدل پوه سئ چې هغه صفت دی. لکه په یاد شوي مثال کې This book is very cheap. لومړی ګوره this راغلی دی بیا وروسته اسم یا book راغلی دی. نو صفت همیشه د اسم څخه مخکې راځي. نو هر کله چې موږ په یو جمله کې اشاره وکړو دغه هغه this, that, these, those او وروسته اسم راسي بیا پوه سئ چې دا اشاروي صفتونه دي. Interrogative adjectives. Interrogative adjectives are those which are used with nouns to ask questions. پوښتنیز یا سوالیه صفتونه. پوښتنیز صفتونه د اسم څخه مخکې استعمالیږي او سوال پوښتي. Whose, which, what پوښتنیز صفتونه دي. مثلا Which way should we go? پر کومه لاره موږ باید لاړ سو. Whose book is this? د چا کتاب دی دا. Possessive adjectives. Possessive adjectives are those adjectives which are used with nouns to show position or ownership. ملکی صفتونه. ملکی صفتونه د اسم څخه مخکې استعمالیږي ملکیت او مالکیت شي. My, your, her, his, our, their, its دا ملکی صفتونه دي. مثلا
This is my book. دا زما کتاب دی. ګوره د book څخه مخکې رالی my book زما کتاب دی. دا ملکي صفت شو یعنی دا کتاب زما پورې اړه لري. That is her shoe. دا د هغې بوټ دی یعنی دا بوټ د هغې پورې اړه لري د هغې ملکیت دی. This is my car. دا زما موټر دی. my car زما موټر. نو دا موټر زما ملکیت دی. my ملکي صفت دی. Proper adjective. An adjective formed from a proper noun is called proper adjective and always begins with capital letter. خاص صفتونه هغه صفتونه ته ویل کېږي چې د خاص اسم څخه اخیستل شوي وي او همیشه غټ تورو باندې شروع کېږي. مثلا افغان boy, English book, Indian tea, French tie او داسې نور. Afghan food is famous in other countries. افغاني غذا په نورو هیوادونو کې مشهور دی. ښه نو دوستانو د نن درس مو همدومره و. که چیرې کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ په کومنټ کې ولیکئ. زه یې حتما جواب درکوم. که چیرې څه ناسم مو زده کړی وي نو ویډیو درسره لایک کړئ. که چیرې لومړی ویډیو ده چې تاسې ګورئ چینل درسره سبسکرایب کړئ او همدارنګه زنګوله په آل باندې کښېږدئ. هر کله چې موږ نوې ویډیو اپلوډوو یوټیوب به تاسو ته خبر درکړي. تر نوې درس په خدای پاک مو سپارم. خدای پاک مو Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to